12مه برخه. د مشرۍ سره لیوالتیا. مشران له مدیریت سره ډیره لیوالتیا لري. دا هغه څه دي چې د مشرۍ په قانون کې ورته سوځنده انګیزه هم وایي. کوم څه چې دلته ډیره اړتیا احساسیږي هغه پر نفس باور دی. مشران تل دا خوښوي چې په یوازې ځان د عمل ډګر ته ودانګي. دوی غواړي خپلواک واوسي، هر څه په خپله کنټرول کړي او ټول تصمیمونه یوازې ونیسي. دا چې دوی په خپلواکه توګه او په یوازې ډول د عمل ډګر ته دانګي باید په ډیر غور سره د هغو قوانینو چې د ځان لپاره یې ټاکلي پیروي وکړي. ټول پوځي قومندانان له پیله په ګارنیزیون کې دا زده کوي چې څنګه د قوانینو سره سم عمل وکړي. مشران دا خوښوي چې یوازې امر وکړي. دوی غواړي د چارو کنټرول او مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي او نور یې تر لاس لاندې کار وکړي. ډیری خلک نه غواړي مشرۍ ته ورسیږي او اړینه هم نه ده چې ټول خلک دې مشران سي. خو که تاسو غواړئ مشري وکړئ باید د چارو د کنټرول لپاره پوره لیوالتیا ولرئ او باید د مشرۍ د مسؤلیتونو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسئ. د مشرۍ مسؤلیت پر غاړه واخلئ. د یوه مشر مسؤلیت ډیر مهم دی. پرته د ده په اداره کې هیڅ بدلون نسي راتلی. کوم کسان چې غواړي د مشرۍ چارې پر غاړه واخلي اړینه ده تر ټولو سخت کار وکړي. دا ځکه چې دی باید نورو ته په دنده کې خپله وړتیا په ډاګه کړي. اول مسؤلیت: موخې یا اهداف وټاکئ او هغو ته د رسیدو لپاره لاس په کار سئ. مشران تر هر څه وړاندې په سازمان کې په هغو کارونو لاس پورې کوي چې ډیره اړتیا یې محسوسیږي او همدا د دې لامل ګرځي چې دوی خپلو اهدافو ته ورسیږي. په سوداګرۍ کې دغې مسئلې ته د پلور زیاتوالی او د ګټورو موخو یا اهدافو مشخصول هم وایي. ستاسو د سوداګرۍ هیڅ برخه هم باید په بازار کې بې ګټې او بې موخې پاتې نه سي. دوهم مسؤلیت: نوښتګر او بازار موندونکي اوسئ. په سازمان کې تل په یوه کار پسې مه ځئ، ځکه په دې کار سره نسئ کولی نوي پیرودونکي پیدا کړئ او نه هم خپلو موخو ته رسېدلی سئ. نوښت رامنځته کړئ، وروسته یو شی بازار ته وړاندې کړئ. تاسو کولی سئ هغه څه ښه وپلورئ چې ستاسو په هڅو او نوښت رامنځته سوي وي. درېیم مسؤلیت: ستونزې حل کړئ او تصمیم ونیسئ. ستونزې حل کړئ. هغه خنډونه چې ستاسو د بریا مخه یې نیولې له منځه یوسئ او داسې تصمیمونه ونیسئ چې د بریا چانس مو زیات سي. هرې برخې ته چې ونه رسېداست فکر وکړئ پر وړاندې یې کومه ستونزه پرته ده او څو چې مو دا ستونزه نه وي حل کړې نسئ کولی ټاکلي هدف ته ورسېږئ. پر دې سربیره که په بازار او سوداګرۍ کې هم خپلې موخې ته ونه رسېداست حتما داسې کومه ستونزه شته چې ستاسو مخه یې ډب کړې. څلورم مسؤلیت: لومړیتوبونه مشخص کړئ. لومړیتوبونه مشخص کړئ او پر مهمو فعالیتونو تمرکز وکړئ. هیڅ مشر بې شمېره کارکوونکي پیسې او سرچینې په واک کې نه لري. دا د یوه مشر دنده ده چې د سازمان د بریا لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي او همدارنګه د سازمان د سرچینو په سمه توګه استفاده وکړي. پر دې سربیره د یوه سازمان د بریا لپاره مهال ویش هم ډېر مهم دی. وخت د یوه سازمان لپاره تر ټولو قیمتي سرچینه ده او هغه مشران چې له وخته په سمه توګه استفاده نسي کولی لیرې نه ده چې له سترې ماتې سره به مخ سي. پنځم مسؤلیت: د نورو لپاره بیلګې واوسئ. خلک خپل مشران ویني او بیا د هغوی له کړنو او نظریو تقلید کوي. کله چې تاسو له خپلو مشرانو تقلید کوئ نو بیا باید ستاسو شخصیت، خصوصیت او عادت د هماغه کس په څیر وي. شپږم مسؤلیت: نور دې ته قانع کړئ او ویې هڅوئ چې ستاسو پیروي وکړي. مشران خپل ټیم او سازمان ته انګیزه ورکوي څو دوی د ده په عقیده، رښتینولۍ او هغو ځانګړو موخو چې د سازمان د پرمختګ لپاره یې په پام کې لري باور وکړي. هیڅکله به یو مشر د بل مشر په څیر نسي. که چیرې ولس له ده څخه پیروي ونه کړي په حقیقت کې بیا د ده شتون هیڅ ارزښت نه لري. اووم مسؤلیت: پایلې وسنجوئ. له مشرانو تمه کېږي چې پر خپله دنده به عمل وکړي. هیڅ داسې کوم دلیل نشته چې د پام وړ پایله ونه لري. دا دنده له نورو ټولو دندو مهمه او ګټوره ده. لکه یو لوبغاړی چې تل د توپ په لټه کې وي
مشران هم د خپلو کارونو او مسؤلیتونو د ترسره کولو په لټه کې وي. دا د مشرانو دنده او مسؤلیت دی چې د سازمان کارکوونکو ته انګېزه ورکړي. همدارنګه دوی مسؤلیت لري چې د سازمان د بریا لپاره په مهمو کارونو لاس پورې کړي او پایلې یې وسنجوي. که څه هم مشران په دې پوهېږي چې د نورو خلکو له مرستې پرته بریا ته رسېدل خورا سخت دي، خو بیا هم دوی د قدرت تږي دي او غواړي هر څه په خپل واک کې ولري. خپل مسؤلیتونه وپېژنئ. مشران دا خوښوي چې په سازمان کې د کارونو د پایلو او بریالیتوبونو مسؤلیت پر غاړه واخلي. که کومه تېروتنه هم رامنځته سي، دوی تیار دي مسؤلیت یې پر غاړه واخلي. د یوه مشر په توګه د ډېرو نیوکو ځان وساتئ. داسې عبارتونه لکه څه به کېږي یا که یوازې دا وسي، د خپلې جیبي کتابچې پاک کړئ. کوم څه چې غواړئ تمرکز پرې وکړئ، نو د ښې او بدې پایلې مسؤلیت یې هم پر غاړه واخلئ. مسؤلیت پیژندنه یو له هغو دلایلو ده چې پر مټ یې مشران د قدرت احساس کوي. دوی هر څه کنټرولوي. مسؤلیت دوی پیاوړي کوي او پر ځان یې باور زیاتیږي. هر څوک چې خپل مسؤلیت وپېژني، د پیاوړتیا او ارزښت احساس به وکړي. کوم کسان چې پلمې او نیوکې کوي او تل نور ملامتوي، په حقیقت کې خپل قدرت له لاسه ورکوي. دوی خپل شخصیت او اراده کمزوري کوي. دوی باور لري چې پر پیښو هیڅ کنټرول نه لري، خو د مشرانو سره دا ډاډ شته چې پر چارو کنټرول لري. پرته له کنټروله هیڅکله نسي مشر کېدای. او که په چارو کنټرول ونه لري، نه یوازې چې مشر نسو ورته ویلی، بلکې لیرې نه ده چې یا به تسلیمیږي او یا به هم ورکیږي. د یوه لوی سازمان مشران ځانونه د کارکوونکو په څیر احساسوي. دوی باور لري چې د کمپنۍ استازي دي او ډېر ښه فکرونه ورسره دي. خو دا چې خپل مسؤلیت وپېژني او پر نورو نیوکې ونه کړي، خپل ځان د یوه عادي کارکوونکي په توګه احساسوي. همدا اوس ډېر ښه فرصت لري. که چیرې د مشرۍ انګېزه در سره وي، بهرنیو شرایطو ته اجازه مه ورکوئ چې ستاسو فعالیتونه د خنډ سره مخ کړي. کوم کسان چې په زړونو کې د مشرۍ اور بل وي، هیڅکله نورو فرصتونو ته نه په تمه کېږي. تر ټولو ښه او مناسب فرصت همدا اوس دی. د نړۍ د یو شمېر مهمو او مشهورو کمپنیو د بنسټ ډبره په ډېرو سختو اقتصادي شرایطو کې ایښودل سوې ده. والټ ډیزني، بیل هیوټ، ډیویډ پاکارد او تام واټسن د نړۍ هغه مشهور مشران تېر سوي چې په ډېرو سختو اقتصادي شرایطو کې د خپلو کمپنیو بنسټونه ایښي دي. نورو بېلابېلو کمپنیو هم لکه فیډرال ایکسپریس، هایټ ایم ټي وي او ټریډ جوز په ډېرو سختو حالاتو کې په کارونو پیل کړی. په یاد ولرئ، هیڅکله مشران نه زیاتیږي. اوس هم تر ډېره د دوی نه شتون محسوسیږي. آیا تاسو غواړئ یو ښه مشر جوړ سئ؟